شیخ چلی رمضان کیسه. نن د رمضان لومړۍ ورځ ده. ښه نن به زه تر ټولو ډېر نیکۍ وکړم. شیخ چلی د ناشتې لپاره د پخلنځي خواته ځي، خو بیا یاد شي چې روژه ده. شیخ چلی: او نه، روژه ده. نو څه به نه خورم، بس به فکر کوم. شیخ چلی د کړکۍ څخه بهر ګوري، د سپوږمۍ رڼا ته خوشحاله کیږي. خلک د روژې لپاره خواړه اخلي. شیخ چلی هم بهر راوتلی دی. شیخ چلی په فکر کې. ټول خلک په بازار کې بوخت دي. زه هم لږه نیکۍ وکړم. شیخ چلی یو کوچنی ماشوم ویني چې ټافې غواړي، خو پیسې نه لري. شیخ چلی په موسکا: زویه دا واخله، زما له خوا ستا ټافې. ماشوم خوشحالیږي او ټافې اخلي. شیخ چلی ځان ډېر نیک ګڼي. شیخ چلی د لمانځه لپاره مسجد ته ځي. په لاره کې خلک د افطار تیاری کوي. شیخ چلی په فکر کې. ښه نن به زه د رمضان په ورځ ډېر خلک مرسته وکړم. لومړی روژه د برکت لپاره. شیخ چلی مسجد ته رسي، د امام صاحب سره ملاقات کوي او غواړي چې مرسته وکړي. شیخ چلی: امام صاحب، زه غواړم نن د روژې په برکت ټولې خلکو سره مرسته وکړم. بس راته څه کار راکړئ. امام صاحب په موسکا وایي: زویه بس د خلکو سره مرسته وکړه او له زړه نه نیت وکړه.